دی رمضان ته د خپل ژوند اخرنی رمضان ووایو بس چې دا زما د ژوند اخرنی رمضان دی د دې نه پس بل رمضان په ما نه راځي بلو تراوو ته به مشکله ده که پاتې شم بلې روژې به زما په ژوند کې یا راشي یا به رانشي ډېر سپینګیري چې په تیر رمضان کې موجود و ژوندي وو ډېر ځوانان چې په تیر رمضان کې ژوندي وو ډېرې خویندې ډېرې میندې چې په تیر رمضان کې ژوندی وي دا رمضان رالی ډېر مسلمانان هغه زموږ سره نشته خبرې غرض مې دا دی زما محترمو یو رمضان به راشي خلک به موجود وي جوماتونه به ډکي علما به بیانات کوي خو زما او ستا کمی به په دې کې نه زما او ستا کمی به پکې زما محترمو نو قیمتي انسانان هغه خلق دي چې هغوی هر رمضان ته د خپل ژوند اخرنی رمضان وایي بس زما محترمو په من کې به ډېر خلک داسي چې هغه کیدی شي اختر هم وینئ اختر له به یې جامې کړي کپړې به یې کړي خو څه پته لګېږي کیدی شي اختر ته ونه رسي په من کې به ډېر خلک داسي کیدی شي لسمې روژې ته ونه رسیږي کیدی شي شلمې روژې ته ونه رسیږي نو زما محترمو دې رمضان ته د خپل ژوند اخرنی رمضان ووایو بس داسې عبادت په دې کې وکړو چې دا زما د ژوند اخرنی رمضان دی د دې نه پس بل رمضان په ما نه راځي بلو تراوو ته به مشکله ده که پاتې شم بلې روژې به زما په ژوند کې یا راشي یا به رانشي زما د ژوند د الله سبحانه وتعالی نه د مغفرت او د جنت د حاصلولو دغه یو رمضان راغلی په دې کې دومره خواري وکړو ګویا چې دا زما او ستا د ژوند اخرنی رمضاني علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي تالله وایي زما دې د الله په ذات قسمي لو قیل لأهل القبور تمنوا وای که مونږ قبرستان ته لاړ شو یو مړی د قبر نه راپاسو او د هغه مړي سره خبرې وکړو ورته ووایو ای مړیه تمنو په زړه دې څه خواهش دی څه غواړې ستا په زړه څه ارمان دی وایي دا مړی به دا نه وایي چې ما د خپلو بچو خواله بوزه دا مړی به دا نه وایي چې ما ته خپل مال راوښایه دا مړی به دا نه وایي چې ما خپلې بیبي له بوزه ما د خپلو خپلوانو سره میلاو که لتمنوا یوما من رمضان ابن جوزی وی مړی به وی چې یا الله بیرته مې دنیا ته واپس که یو رمضان یو روژه زما په ژوند کې راوله بس د یوې روژې معنا دا چې د روژې یوه ورځ زما په ژوند کې راوله د دومره قیمتي ورځې شپې دي